په هندوستان کې د جمهوریت وروستی سفیر فرید ممونزی کابل ته راستون شوی دی. وروستی خبر ده چې حمید کارزي د پښتونخوا سیلاب ځپلو سره خپله غمرازي شریکه کړې ده. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. په هندوستان کې د جمهوریت وروستی سفیر فرید ممونزی کابل ته راستون شوی دی. د اسلامي امارت د کډوالو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت وزیر مولوي عبدالکبیر په هندوستان کې د پخواني جمهوریت له وروستي سفیر فرید ممونزی سره په خپل دفتر کې ولیدل. عبدالکبیر وایي د اسلامي امارت له ټولبښنې وروسته د پخوانیو مسؤلیتونو له امله څوک له چا پوښتنه نشي کولی. د افغانستان اسلامي امارت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نن یکشنبه د زمري 24 وویل چې د یاد وزارت وزیر عبدالکبیر په هندوستان کې د پخواني حکومت سفیر فرید ممونزی ته ښه راغلاست ووایه او زیاته یې کړه چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او کولی شي هېواد ته راستنه شي. د افغانستان اسلامي امارت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر ویلي دی د اسلامي نظام د حاکمیت په وړاندې دښمني پای ته رسېدلې او نور به له افغانستان څخه نړۍ ته هېڅ زیان ونه رسېږي. د افغانستان اسلامي امارت د کډوالو چارو وزارت د فرید ممونزی په حواله لیکلي دي چې نوموړي په خپلو خبرو کې د اسلامي امارت له همکارۍ خوښي څرګنده کړه او د امنیت په ګډون اوسني مثبت بدلونونه د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم وبلل. فرید ممونزی وویل چې هر ډول مرسته چې رالاسه یې کېږي د افغانستان د خلکو لپاره باید ونه سپموي. فرید ممونزی شاوخوا 2 کاله وړاندې په هندوستان کې د افغانستان د سفیر له دندې استعفا وکړه او په لندن کې میشت شو. وروستی خبر ده چې حمید کارزي د پښتونخوا سیلاب ځپلو سره خپله غمرازي شریکه کړه. د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کارزي د غمرازۍ په پیغام کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې په پښتونخوا کې د سختو ورښتونو له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خواشینی دی. د یادولو ده چې په پښتونخوا کې د وروستیو سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله سلګونه کسان مړه او ګڼ شمېر نورې ټپیان شوي دي. په یاد ایالت کې لا طبي پیښو سره د مبارزې ادارو چارواکو همدا نن د ورښتونو د شدت او د نورو سیلابونو د راوتلو په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی دی.